ساينس او ماشومان. ساينس څه شی دی؟ ساينس داسې یو علم دی چې په مرسته یې موږ ځان او خپل شاوخوا پیژندلی سو، او که په آسانه ژبه ووایو نو ساینس موږ ته زموږ د بدن او صحت، زموږ د چاپیریال، د حیواناتو، نباتاتو او په فضا کې د کائناتو په اړه معلومات راکوي. ساینسدانان څوک دي؟ ساینسدانان هغو پوهانو ته وایي چې د ژوند او ژوندي موجوداتو په اړه معلومات راټولوي او نوي نوي تجربې کوي. دوی مایکروسکوپونه او ټلسکوپونه کاروي. مایکروسکوپ د هغو شیانو لپاره کاروي چې ډیر کوچني وي او موږ یې په سترګو نسو لیدلی، لکه میکروبونه. ټلسکوپونه د هغو شیانو لپاره کاروي چې زموږ څخه ډیر لیرې وي او موږ یې په سترګو نسو لیدلی، لکه لمر، سپوږمۍ او په اسمان کې نورې سیارې او ستوري. کله چې یو ساینسدان وغواړي ځان ته نوی شی معلوم کړي، نو دی د معلوماتو راټولولو یوه طریقه کاروي. دې طریقې ته ساینسي میتود وایي. ساینسي میتود څه شی دی؟ ساینسي میتود داسې یوه طریقه ده چې ساینسدان اول له ځان څخه یو سوال کوي. مثلا لمر څونه تود دی؟ وروسته ساینسدان خپل دې سوال ته د جواب پیدا کولو لپاره تجربې او اختراعوې کوي. دا تجربې کله په لابراتوار کې او کله د باندې په خلاصه فضا کې کوي. له دغو تجربو څخه چې نوي معلومات راټول کړي، نو د دغو معلوماتو په اړه ډیر فکر او غور کوي. کله چې معلومات ښه په غور او دقت وڅېړل او خپلې تجربې یې 2-3 وارې وکړې، بیا نو د راټولو سوو معلوماتو پر اساس یوې نتیجې ته رسیږي. مثلا دی دې نتیجې ته رسیږي چې د لمر سربیرنه حرارت له 3,000 څخه تر 4,500 سلسیس ډګري پورې دی. وروسته خپل دا نوي کشف سوي معلومات له نورو ساینسدانانو او عامو خلکو سره شریکوي. ساینس یو ډیر ښه مضمون دی. تاسو کولی سئ په کور کې ډیرې دلچسپې ساینسي تجربې وکړئ. په ساینسي تجربو د چا ډیر ساعت تیریږي او د ساینس په مرسته څوک د ځان، خپل چاپیریال او نورو کائناتو په اړه ډیر معلومات راټولولی سي. موږ ته ضروري ده چې ساینس زده کړو او په خپل ژوند کې کار ځنې واخلو.